شاهینه هیله کوو دا سبقۍ کې ریکارډ کېږي خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ نه دا یو دی که مېور صاحب خیر دی موږ ځواب ورکوو ستا په سر باندې خاطر باندې خیر دی وروره هیله کوو مه رابندوئ زه یې بندوم وروره خو کنځل مه کوئ وروره بدې وکړه چې خوله یې واچوله خو موږ ورته وایو که نه خو دا دی موږ ناست یو موږ ورته یو لږ صبر وکړه خیر دی تا وکړه چې تا په موږ باندې خباش یو دی که شاهینه مایک بند کړو ولې دا وطن ستا د پلار دی چې په وطن باندې بحث کوو دواړه مایکونه بند کړه خیر دی ګوره هیله ده نه کوو صافی صاحب ته مایک خلاص کړه صافی صاحب مهرباني دواړه مایکونه بند کړه دواړو ته ما بند کړه دواړو ته ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي هغه ملګري چې لاندې ناست دي دا لایف تعقیبوي د هغوی د اورېدو نه ډېره زیاته مننه نو خبره دا ده چې زه به دا یوه خبره وکړم مخکې چې دلته فیضان صاحب راغی او دا خبرې وکړې دا خبرې چا ته وکړې خو دا خبرې خو یې موږ او تاسو ته وکړې اوس موږ او تاسې په صفت د افغانانو پښتنو څه ترې واخیستل هغه لا کوز شوی نه دی او موږ لږی یو بل ته توهینونه کوو عجیبه پښتو عجیبه غیرت والله چې زه خو شرمېږم په دغسې الفاظو هر یو وایي زما د افغانستان هر یو څوک چې وایي زما د هغه ورته ډېر خیانت کوي زما دی یو په فرانسه کې ناست دی بل په دغه کې ناست دی بل دلته په جبهه کې ناست دی بل یو ځان نه طالب جوړ کړي او بل ځان نه جمهوریتي جوړ کړي څه کې دلته په لوی قومونو په لوی افغانستان باندې بحث کوي تاسو اول دا خولې وګورئ چې څومره دي عجیبه خلک یاستئ تاسو زموږ په کلتور زموږ په فرهنګ باندې رشخند ووایئ تاسو زموږ په جغرافیه رشخند ووایئ تاسو زموږ په غیرت رشخند ووایئ تاسو زموږ په لاسته راوړلو رشخند ووایئ د دې اجازه هېڅ چاته نشته راوخېږي او څه کې میک دی بس تلیفون مخې ته درغلی دی دغونه شی او ټته شروع وکړئ او ټول توهین او سپکې سپوري دا ستاسو انسانیت دی دا ستاسو کورنۍ تربیه ده دا ستاسو زده کړې دي دا دومره جنګونه تیر شو هېڅ چاته عبرت وانغسته دا دونه وینې توی شوې هېڅ چاته عبرت وانغسته اوس هم لګاستئ هغه خبرې کوئ چې د وینې بوی ترې راځي نه در پکې ورورولي شته نه در پکې پښتو شته نه در پکې انسانیت شته نه در پکې اتفاق شته نه اتحاد شته او نه ورته کار کولی شئ خو دغه د پیزام شان تاسې هم وغږېږئ که نه هغه څونه ښې خبرې وکړې یووالی پکار دی اتفاق پکار دی اتحاد پکار دی تاسو خو پلرونو او میندو دا ښکنځلې نه ښودلي دا تاسو کوئ تاسو خپل بیکګراونډ ته وګورئ تاسو هغې شرموئ په کورونو کې ولې داسې کوئ موږ هم دونه احساساتي کړو چې دا خپل لیول نه م ایستلو خدای قرآن ته وګورئ اتفاق وکړئ اتحاد وکړئ د یو بل په خبره باندې پوهېږئ او لګیاستئ خپل منځ کې جنجال راخلو دا لایفونه ستاسو دغه نور قومونه ګوري دا دري زبانان ګوري پاکستانیان ګوري نور خلک ګوري د هغې ستاسو ویډیوګانې کوي بیا په خپله تبصرې کوي تاسو خو د یو لوی فرهنګ خاوندان یاستئ تاسو خو د یو لوی قانون نور چې هېڅ قانون نه وي په پښتو کې خپله ژبه پښتونولي لري قانون لري د دې قانون نه څنګه تاسو وځئ خدای قرآن ته وګورئ د دې نه مه وځئ ستاسو شخصیتونه یاستئ زموږ ستاسو تمه پیدا کېږي موږ یو دا په خارج کې دي یوه پرېکړه به وکړي یو لاره به پیدا کړي یو سیستم به پیدا کړي د دوی مغز کار کوي دی یوه خیر دی دوی د ژبو په نورو ژبو یې تحصیلونه کړي دي ستاسو نه چې دا خبرې واورو زموږ امیدونه خاورو سره خاورې شي بخښنه غواړم زه مې احساساتي کړم کومه خبره زیاته کمه شوې موږ له تا بخښنه غواړو یو منټ ګوره زه له ټولو افغانانو نه بخښنه غواړم صافی صاحب له تا یې غواړم له کاکړ صاحب نه کاکړ صاحب د لایف بې احترامي مې وکړله زه په والله بالله په څو متله ګوره قسم درته خورم ما ته افسوس دلته رادرېږي